بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن تاسې ته په ډیره یوه ناشنا او عجیبه موضوع باندې معلومات درکول غواړم. او هغه موضوع دا ده چې یو نفر واده کړی وي، دی باید له خپلې ښځې سره یو ځای ویده شي او که نه جدا جدا باید ویده شي. کوم یو غوره ده، کوم یو بهتره ده؟ البته دا موضوع ډیره مهمه موضوع په دې خاطر باندې ده چې زمونږ او ستاسو د ژوند ډیره برخه دا په خوب کې تیریږي. صحیح شوه؟ یعنی په اوسط ډول باندې که د یو انسان ژوند راواخلې 80 کاله که نه، نو دی 20 کاله دا د خپل عمر دا په څه کې تیروي؟ په خوب کې تیروي. نو تاسو خپله فکر وکئ څومره ناشنا خبره ده دا که نه، چې موږ او تاسو په خپل ژوند کې 20 کاله خوب کوو. 20 کاله، سبحان الله، څومره اوږده موده ده، څومره ډیر وخت ده. نو د دې په خاطر باندې دا خوب ډیر مهم شی ده، ډیر مهم شی ده زموږ او ستاسو په ژوند کې. او د انسان له طبیعي ضرورتونو څخه یو اساسي ضرورت هغه خوب ده. څېړنې ښیي، تحقیقات په دې اړه باندې شوي دي، که چیرته د یو انسان خوب ښه وي او ژور خوب وکړي که نه، نو د ده ورځ به ډیره ښایسته وي، د ده کارونه به ډیر زیات ښایسته وي، ضرورتونه به ډیر برابر وي، او فیزیکي لحاظه، روغتیایي لحاظه به دا انسان ډیر نورمال او ښه په انرژي کې وي. ځکه خو عربان هم یو متل کوي که نه، وایي طاب نومکم طاب یومکم. دا ډیر وړوکوالي کې ما اورېدلی وي، یعنی یو دعا په شکل باندې عربان یو بل ته وایي که نه، چې خوب دې ښه شه او ورځ دې ښه شه. یعنی مطلب دا ده چې که چیرته ستا خوب ښه وي که نه، نو ورځ به دې ښه وي. خو که خوب دې خراب و، بس ورځ دې هم بیا ګډه وډه ده، ورځ دې هم خرابه ده، او هر څه دې ګډ وډ دي. نو د دې په خاطر باندې که چیرته زمونږ او ستاسو خوب ښه خوب نه وي که نه، نو د بدن فزیکي حالت، روغتیایي حالت، دا هر څه به ورسره ګډ وډي. حتی زمونږ احساسات به ورسره ګډ وډي، زمونږ کار او روزګار دا به ټول ورسره خرابېږي. حتی زمونږ دماغي تمرکز دا به هم ګډوډېږي او خرابېږي به. د دې په خاطر باندې خوب دا مهم شی ده. د الجزیرې د راپور مطابق زه تاسو سره دا خبره شریکول غواړم. هغوی دا خبره را نقل کړې ده چې انسان باید بهتره دا ده چې دی یو ځای له خپلې ښځې سره د شپې ویده نه سي. یو خبره چې یو نفر مسافر راغلی وي یا یو ځوان نوی واده کړی وي که نه، نو بیا پروا نه کوي. دوی کولی شي چې یو ځای هم ویده شي. او یا یو نفر ده چې بیکاره ده، یا مثلا تاجر ده، هیڅ ضرور نه ده چې دی وخت را جګ شي سحر ته او منډې ووهي او کارونه یې هر څه برابر دي، نورمال دي که نه، نو پروا نه کوي. ځکه که د دوی د شپې خوب خراب شو، پروا نه کوي، دوی د ورځې هم ویده کېدلی شي. خو هغه انسان چې هغه مصروفه ده یا مثلا په آرام سره په خپل کور کې ده یا وظیفه لري، دی باید نږدې د خپلې ښځې سره د شپې له خوا نه ویده نه شي. دا بهتره ده. ناروا ورته نه شو ویلی، حرام ورته نه شو ویلی، خو طبي لحاظه دا وایي بهتره ده چې ورسره یو ځای څه نه مري. ځکه یو بل سره لګېږي، د یو بل کله خریږي یا اوړي را اوړي، نو په دې سره د انسان خوب ګډوډېږي. صحیح شوه؟ او حتی دا خبره هم پکې راغلی ده په دې چینل کې، ډیر یو ښکلی تحقیق شوی ده. وایي ډیر خلک دا وایي که نه چې که چیرته ښځه او خاوند یو ځای د شپې سملي، نو دوی ته به ښه برابر وخت پیدا شي تر څو دوی د کورني مسایلو کې یا مثلا په ورځ کې کومې قصې تېرې شوي دي یا کور کې کوم مشکلات دي، کومې ستونزې دي، په ډیره ښه فضا کې دوی کولی شي چې یو بل سره خبرې وکړي. خو حتی وای باوجود د دې بیا هم وای ډاکټران دا خبره کوي او وصیت کوي خلکو ته چې تاسو حتی د تخت یا کټ د دې لپاره هم باید ونه اوسیږي چې تاسو پکې په دې وخت کې دا خبرې او دا بحثونه وکړي. ځکه کېدی شي دا بحثونه ډیر جدي شي او خبره لانجې ته ورسیږي او جنجال ته ورسیږي او بالاخره جنگ ته ورسیږي، نو بیا هم خوب خراب شو. صحیح شو که نه؟ نو دا هم ډیر ناشنا خبره کړې چې کله دوی نږدې سره ویده وي، نو د دوی په خوب کې چې دا ډیر په راحت کې نه وي او ډیر داسې آرامه نه وي. صحیح ده که نه؟ او ښځه حتی چې کله یې خاوند نږدې پروت وي، نو دا اکثره داسې احساس کوي چې زه ویښه یم،
نو چې خوب خراب شو داسې ووایه چې ټوله ورځ دې ګډوډ شوه، تقریبا داسې ووایه چې 20 کاله د عمر دې دا ضایع شول، سبا ته به دې په سر درد وي، زر تر زره به غوسه درځي او په دې اړه باندې بیا انسان هغه ژور خوب ته نه رسیږي. په یو بله څېړنه کې هم راغلي دي، په جرمني کې دا څېړنه شوې ده، وایي چې کله نارینه له خپلې مېرمنې سره یو ځای نږدې ویده شي که نه، نو د خوب هغه ژورې مرحلې ته چې کوم ته په انګلیسي کې ډیپ سلیپ وایي هغه ډېر راکمیږي، یعنی انسان ژور خوب نشي کولی. صحیح شو که نه؟ او د دې د وجې نه وایي د بدن طبیعي حرارت او حرکتونه، تنفس، دا د میړه او د خاوند هغه د دوی د ښځې او د خاوند هغه خوب متاثره کوي او اغېزمنوي. صحیح شوه؟ نو که چېرته تاسو غواړئ چې ښه خوب وکئ، له ښځې سره د شپې مه ویده کېږئ نږدې، او کوشش وکړئ چې د موبایل رڼا نه یعنی 1 ساعت مخکې باید تاسو دا موبایل لرې کړئ له ځان نه او ویې نه ګورئ. له خوب نه له ویده کېدو نه 1 ساعت مخکې د تلیفون بندول دا ډېر ګټور دي. صحیح ده؟ نو باید سکرینونه نه تاسو ورته ونه ګورئ، هغه که تلویزیون وي، که کمپیوټر وي، که موبایل وي. همدارنګه کوټه باید تیاره وي او په یاد ولرئ چې دا خوب زموږ او ستاسو لپاره الحمدلله عبادت ده، په شرط د دې چې د انسان نیت دا وي چې زه وخته ویده کېږم د دې لپاره چې وخت را پاڅېږم او سهار مونځ رانه قضا نه شي او د سبا لپاره زه په انرژي کې واوسېږم، تکړه واوسېږم. نو په دې خوب باندې هم الله جل جلاله موږ تاسو ته اجر او ثواب راکوي. کله چې موږ تاسو ویده شو زموږ او تاسو ذهني توازن برابرېږي، ذهن په خپله باندې دماغ دا ټول معلومات تنظیموي، یادښتونه ثبتوي. همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ چې د شپې ډېر ښه خوب وکړئ نو حتما ورزش کوئ، هغه که سهار کې وي که ماښام کې وي، په خالي معده باندې خامخا ورزش کوئ. صحیح شو که نه؟ نو ډېر داسې خلک هم په دغه تحقیق کې دا خبره هم راغلې وه، ډېر خلک دي چې هغوی کله ګډ سملي، یو ځای سملي، نو ډېر د آرامي او د سکون احساس کوي. خو ځینې خلک دي چې بیا جلا ویده شي، وایي اکثره خلک داسې دي چې جدا ویده شي، نو هغوی وایي بیا ډېر ښه خوب کولی شي او د روغتیا لپاره یې دا ډېر ګټور هم ده. نو په اخره کې زه تاسو ته دا خبره کول غواړم چې ښه خوب دا په هغه وخت کې انسان ته راځي چې کله انسان ذهناً آرامه وي، بدن یې ښه ستړی کړی وي د ورځې له طرف نه او زړه یې ښه مطمئنه واوسېږي، آرامه واوسېږي، ذهن کې جنجالونه، لانجې او ډېر تشویشونه او غمونه نه وي، نو په هغه وخت کې بیا انسان ته ښه خوب ورتللی شي. ستاسو د ښه خوب په هیله باندې، په دې هیله چې په دې خبرو باندې به څوک خفه شوي نه وي، خو بیا هم تاسو وګورئ خپل ځان ته چې سره کم په کوم حالت کې تاسو ته ښه خوب او ژور خوب درځي. خامخا ژور خوب ته ځانونه ورسوئ، د دې لپاره چې ستاسو که چېرته خوب ښه وي نو ورځ به مو ښه وي، او چې ورځ مو ښه شوه نو ژوند مو ښه شو، ستاسو د خوشحاله او آرامه او ښکلي ژوند په هیله. السلام علیکم ورحمة الله.